السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه تاسو سره حسن شاهد یو ځل بیا له ټیکنیکل حسن یوټیوب چینل نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومتګرو په نن ویډیو کې به تاسو ته ډیره زیاته د کمال طریقه هم هغه د کمال طریقه دا ده چې تاسو څنګه کولای شئ چې تاسو د موبایل د کیمرې د اوپن کولو نه بغیر په خپل موبایل باندې تصویران هم وباسي او ویډیو به هم وکړي. یعنی په یو داسې ځای کې چې په هغه ځای کې تاسو نشئ کولای چې تاسو د خپل موبایل کیمرا آن کړئ نو تاسو بغیر د کیمرې آن کول نه ویډیو به هم شئ کولای تصویران به هم شئ وستلای او بالکل بچاته پته نه لګي. نو دا به تاسو څنګه کوئ په دغه طریقه باندې سټیپ بای سټیپ تاسو ټول مرګري پوهه کوم. خو د دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل حسن نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. نو حکومتګرو دغه شان طریقې کول لپاره تاسو یو اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ. د هغه اپلیکیشن په مدد سره به تاسو په دغه طریقه باندې ویډیو شي کولای چې بالکل بچاته پته نه لګي ځکه تاسو د خپل موبایل کیمرا نه اوپن کوئ. بالکل به تاسو کیمرا نه اوپن کوئ. تاسو ته په سکرین باندې دا شان یو دوه بټن راشي تاسو ته ښکاري مین اپلیکیشن چې کوم دی هغه تاسو سره هم راشي. تاسو چې څنګه په تصویر والا باندې کلیک کوئ اتوماتیکلی تاسو موبایل تصویر وباسي بره به تاسو نوټیفیکیشن راشي ورسره چې کله تاسو په ویډیو باندې کلیک کوئ تاسو موبایل به ویډیو شروع کړي. نو دا اپلیکیشن به تاسو چې د میلاو شي کوملګری چې په یوټیوب کې زموږ ویډیو ګوري تاسو ته په ډسکرپشن کې ولګي میلاو شي او کوملګری چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري د ویډیو د پاسه یا لاندې په کمنټ کې به تاسو لینک میلاو شي. سمپل هم د هغه ځای نه تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کولای شئ. په دغه لینک باندې به کلیک واخلئ تاسو په یو ویب سایټ ته لاړ شئ. په ویب سایټ کې لګ لاندې لاړ شئ په سرو ډاونلوډ نشان باندې کلیک واخلئ دا اپلیکیشن بس تاسو په موبایل کې ډاونلوډ شي. کله چې هم دا تاسو ډاونلوډ کو پاسټا بار بدلته تاسو کلیک ورکړئ مطلب ټیک پټو کوم چې آپشن دی مین اپلیکیشن به تاسو دلته راشي. تاسو به دا یو اپلیکیشن انسټال کړئ تاسو سره په موبایل کې دا درې وانه راشي یو بداشي بل بداشي بل بداشي. نو سمپل مین اپلیکیشن چې کوم دی هغه تاسو سره دا دی ورسره دا دوه چې کوم دی تاسو سره د بټنو په ځای باندې کار کوي. دی باندې تاسو دباو کلیک واخلئ تاسو دا رقم دا د خپل موبایل هوم سکرین ته هم وړل شي. تاسو ښکاري دا مطلب دوه دلته راوړم دغه شان تاسو ډیر زیات په اسانه طریقه باندې کولای شئ چې دا د خپل موبایل مین سکرین ته ویسئ. نو دلته به تاسو ډیر زیات په اسانه طریقه باندې دا استعمالولی شئ. ها اوس به دا تاسو استعمالوي څنګه تاسو ته ښکاري پسټا پاړې دي ته لیکلی ټیک پټو ورسره سیکنډ ته لیکلی تاسو ته ښکاري ټیک پټو د دواړه ما ټیک پټو والا راوړل زه به یو ویډیو ریکارډر راوړم. ها تاسو ته ښکاري دا زموږ سره یو به زه ریمیو وکړم. ها نو یو چې کوم زموږ سره راغی ټیک پټو او بل ځای ویډیو ریکارډر. نو که تاسو چېرته په ټیک پټو باندې کلیک واخلئ نو ستاسو موبایل به لږ غونته کې وایبریشن وکړي بره به تاسو نوټیفیکیشن راشي چې ستاسو موبایل تصویر وویستو. تاسو ته ښکاري بره به دغه دی نوټیفیکیشن دلته راغی تاسو ته دلته شو کوي. تاسو ته ښکاري نو بیا چې کله هم تاسو خپل ګیلري اوپن کوئ تاسو سره به اتوماتیک تصویر ویستلی شوی وي. بالکل ما د موبایل کیمرا هم نه ده اوپن کړي او ډېر زیات په اسانه طریقه باندې ما تصویر ویستو. بیا که تاسو ویډیو ریکارډینګ کوئ نو سمپل تاسو به دلته په دې ویډیو بټن باندې کلیک واخلئ ستاسو موبایل به لږ غونته کې وایبریشن وکړي ورسره که تاسو واپس بیا دی په دویم ځل باندې کلیک ورکړئ نو ستاسو ویډیو به سټاپ شي او ویډیو به اتوماتیک ستاسو ګیلري ته راشي ورسره بره به تاسو نوټیفیکیشن هم راشي. تاسو ته ښکاري مطلب زه غواړم چې که زه به دې باندې اوس ویډیو شروع کړم نو زما سکرین ریکارډر به بیا اواز مطلب ریکارډینګ نه کړي. د دې وجې نه زه به دې باندې ویډیو نشم سټارټ کولی خو تاسو به دغه طریقه باندې کولی شئ تصویر باندې زه به تاسو ته تصویر باندې ټرای وکړم. تاسو ته ښکاري یو ځل ما تاسو ته تصویر وویستو هم نو تاسو ته ښکاري ما واپس کلیک ورکړو بره بل نوټیفیکیشن راغی یعنی بل تصویر چې کوم دی زما سره وویستلی شو. او که تاسو دلته په ویډیو والا بټن باندې کلیک کوئ بالکل همدغه یوه طریقه باندې تاسو به دې باندې ویډیو شي کولی. نو حکومتګرو ډېر زیات د کمال اپلیکیشن دی. بالکل تاسو به د خپل موبایل کیمرا نه اوپن کوئ تاسو به سمپل خپل موبایل په سکرین باندې دغه دوه بټنو له کلیکونه ورکوئ ستاسو موبایل ویډیو هم کوي تصویر به هم وباسي. دا په هر ټایم کې ستاسو په کار باندې شي راتلی. نو حکومتګرو دا د نوي ویډیو که ستاسو ویډیو خوښ شوي دا ویډیو خپل ملګرو سره شیر کړئ زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.